It's so funny. Oh, hello, sweet cousins. Hi, Vicky. Wow, very beautiful. ما याद आई विकी ब्यूटीफुल यानी खस्ता याद आई और खस्ता हो ज़िया तो खस्ता Oh, I mean you both look very pretty. زمان مطلب دې تاسو دواړه ډېر ښایسته ښکارئ. یم خوشحالېږې ما ویکي وایي چې تاسو ښایسته ښکارئ خو ښایسته یې نه دا ټول د میک اپ کمال دی. یو خو نازک لالا تا چېرته هم زما تعریفونه کو ویکي څومره ښه دی زما څومره تعریف کوي. Oh, مونږ ولاړ ولو. Please کښېنئ. Please sit down. وای ویم دا هډوکي مې داسې خوږېږي ویم چې پیرونه وخورمه او خو ګډ شمه. اوهو نازک لالا هر وخت ګډا مزه نه کوي. ګډا مزه ته سوچ خبره ده الیشما بیا دې فلسفه شروع کړه. ویم تاسو خو دوانه ګورئ ویم ستاسو نه خو د کلي هغه ساده جینکۍ هم ښه وي. واو د کلي جینکۍ یعنی د کلي جینکۍ هم نه ښې وي او موږ دومره میک اپ سره هم د سوچ خبره ده. یار نازک لالا ستا مطلب دی چې دا خوړپړې کې جینکۍ زموږ نه ډېرې ښې دي. نازک لالا زه خپلې کمرې ته ځم آرام کوم. विकी खान वक्त अदरक अंकल दिया माँ. Thanks God. Ubuska ci sadi pasashi. Adrak uncle, so sure. What happened? Papan man dinima usta kalita da tlu masala ba halshi. Wow, uncle, wow. Very good. Oh, uncle. خیر باز انکل دی هاي بنه خبريږي دا خو د سوچ خبره وکنه دا مازغیر علی خراب کړیو. نو انکل سپلاین دی هغوی ته به څه وایې هغې ته به وایو چې ویکي خان چا تختولی دی. Kidnapping? No, please. وکه مکله خانانو ته به هسې دا وایو چې هغوی در پسې کلي ته نه راځي د خانانو به په سوچ کې هم نه وي. Uncle, very good. Uncle Zindabad. چپ چپ. خو چې د یو غوږ نه د نه بل غوږ خبر نشي. What, uncle? وکه مکله چې څوک د نه خبر نشي ګنې ټول پروګرام به ګډوډ شي خاص کر جنجل او په تیره ورځپاڼه. Good, uncle, good. Okay. ادرک بچی راغی. داجی السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ونویش بچی ونویش ډېر مې اچوي بچی ډېر مې اچوي. وجه اسلام
مورې داجي دا غنم رنګه بچی ولې داسې خفه خفه ده خیر خو دی که نه خیر دی بچې څه ووایو نو نه نه مورې ما هم خبر کوي څه خبره ده کونترې یو خو دې هر وخت دا مخلوقه کږه نیولې مړې دا ادرک بچې مې نه راغلی او تا ورته برنګار شروع کړی دی ادرکه بچې طبیعت یې ښه نو ځکه داسې ښکاري داجي څه دارو درمل یې موله کړي دي او کچ ماشوم یې دلته راغوښتي و هغو له دارو ورکړي دي او بچې د پیر صاحب نه مې ساختونه م راوړي دي ادرکه بچې څنګه دې راپېښه وکړه داجي ویکي خان د کلي بنګلې ته را روان دی ښه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو داجي ویکي خان پکې دا یو شرط ایښی دی چې د ښار خلک او خانان دې خبرې نه خبر نه شي وای دا لا څنګه خبره ده اوس به وي کې خان خپل کلي ته په غلا راځي مورې ته په دې خبرو نه پوهېږي ویکي خان وایي چې زه په خپله مرضی په خپل کلي کې وګرځم او بچې دا مشروب هم تا ورکړي دي خود نو زما زوی خو زما په شانتې هوښیار دی هوښیارې اوس لکه پاسه دا زوی مې راغلی څه وله پاخه که چې زمونږ هم ورسره دا کلمې غوړي چې که نه یاره دیګو یو خو ته په خلټه باندې موړ نه شوې تیارې به مې ادرک بچي لاو که نه او شندې به بتو کې خو رښتیا دا یو خبره مې واورئ مورې او داجي که دې ځل هم راله واده ونه کړو که نه نو په دې سترګو به مې ونه وینئ دا څه بچې ته خو ما ته اوس هم ډېر په ګرانه ښکاري نو پرېږده دا مسخرې زه خو به مې ادرک بچي له چېرته اوره ګوره پوره په خوله دې امین شه او که نه دا ادرک زویرې داسې ومخوړه او ښایسته ځان دی ځان ته دې کتلې دي ای بچې ما ته وګوره بیا به دې دا حل وي داجي په دې انو بانو رانه نه خلاصېږي واده رانه کوئ ګنې ښه به درنه وي ښه به درنه نه په ما بدماشي کې دا څه کوې ګزاره کوه پرېږده په موږ دا ماشین خرڅوئ یو دا ماشین ماشین داجي ګپ در سره لګو په ګپ هم نه نو پوهېږي داسې وایه که نه د خدای بنده امیجن کو خو وی کې په خپل دام کې ګیرول غواړی که نه نو په خفګانونو په سوچونو نه کېږي ویم ځان خبر کې ولې ویکي مرغۍ ده څه چې په دام کې به یې ګیرو نازک لالا اسې مثال ورکوي ویکي ته خو ډېر موږ ښکارو نه هر وخت یې ځان ناغرضه کي وایي ویم وی کې سړون نه دی تاسو ته یې د قصده د ځان نه ساده ګل جوړ کړی دی سوچ خبره ده عجیبه خبره هم ده ویکي ړوند هم نه دی خو بیا هم ورته موږ نه ښکارو یو خو تا نه تم شو مس فلسفه ویم یو خبره بله هم ده ویم وی کې یو دی او تاسو دوه انټي وایي چې د وی کې واده د مهرال سره وشي مهرباني مهرباني د څه خبرې مهرباني خیر خو دی که نه او ممې وایي که نه چې د وی کې واده د الیشما سره وشي وای اوس پسې چا کېږي دا خو ډېره ګرانه شوله ویم اسپم نه کېږي ویم د وی کې واده به د بل چا سره وشي او خبره به ختمه شي ویم تاسو پوه شئ مشران پوه شه او هغه وی کې میلاد مړی وایي ورسمه چې هغه وی کې چېرته دی Life is so beautiful. خب اترک انکل توماس څنګه وایي چې I love his daughter. دلته خو دا خبرې ډېرې بدې وي. نازک لالا ته چېرته وې؟ I need you. ولې بیا د ګډا د زړه شوي دي څه راځه شابه اوهو نازک لالا زه تاسو سره یو خبره شیر کوم. ښه وایه ویم ټول سور سار دې راره خراب کړو بیا در باندې څه بریا شوې ده نازک لالا که ستاسو چا سره مینه وشي نو وایي الله دې نه کړي ویم دا خیرې راغبلې وکړې زه او مینه
لري لري خبرې دي اوهو زه تپوس کوم چې مینه وشي نو څه پکار دي څه پکار دي هغه بل کس ته وایه چې زه غر کېمه او تام غر کومه نازک لالا I'm serious وایي ویم زم سیریس یم ویم چې چاته خیري کې که نه نو ورته وایه چې الله دې په مینه اخته کړه چې پته دې ولګي اوهو نازک لالا but I need an answer زما مطلب دی ماله جواب پکار دی وایي ویم دا ادرک ماما نه تپوس وکړه د هغه تجربه ډېره ده ما وی چې لږ ګډ به شو خو دلته خو بلبل څه زه درنه لاړمه نازک لالا پلیز ویټ اوهو چاته ووایم لالا څه سوچونه کې نیم خار خو د خپل کو څه غټې شوړو ته پلانینګ کیسه خربازه بل اخبار ګوره زه ستا په شان لالچي نه یم غوښه او موقع ته ګورم نو هغسې کار کومه یو پیره به بیا که خیر زما وار راځي او که نه تشه توکه به درنه جوړوم ته خیره څه خربازه تا سره ما څه بد کړي چې زما په سر باندې زما ښځې ته دروغ وې او اوس لا دباونه م کې نه تا نه پې سطله او که چې ټاکې غوښه دې کمې ده چې په سیب باندې دې زه مشیر یا سفیر لګولی واه 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 وای د وږي په غوږونو کې د ډوډۍ ټپر وي میر پسه دی ګل میر پسه دی خیر شه دواړه مرسې جوړه ناست یې څه عجیبه غونته ښکاري نو نو ښه خبره نه ده تاسو ته پکې څه تکلیف دی تاسو خو لکه چې اور او اوبه یو ځای شوي یئ د خیره زما په خیال د ویکي د ګیرولو څه مشترکه چال چلی په اخره کې به په بیا روانې راځي خیربازه همدې سره به بیا ګورو خو چې لا ولې په خپله ژبه راواړو څه پوه شوې تاسو هم بېخبره کېږئ ما ویکي راته څه بېلارې غونته ښکاري لار خو ورته موږ د امریکې ښیو چې د دې سترګو مو پناه شي بړې یاره خربازه ویم ډېره ښکلې خبره دې وکړه دولت بازه دا ټپۍ د غوږونو نه وباسه لالا د خیره تا ته هم حالات کړکېچن شو اورېشه دا ښه ده چې رعیت شو خیربازه نن سبا خو ستا په موبایل باندې د ښځو کارډونه ډېر راځي څه د ښځو کار او ستا په موبایل باندې خیربازه هم زر زر راته وایه نوم یې څه دی ښه ما ته اوس نوم وښیه نیکبختې کاپته سره لګوي تا ته پته نه ده چې لالا مې د ټوکو عادت دی ټوکې کوي بابي ټوکې نه کوم نازک ته نوم ورځي هغه فون اوچت کړی و خیربازه ما ته خو د مخکې نه څه ګړبړ ښکارېده لالا هم ډېر بې وخته ګزارو خو ګورو به کټی وشي ګورو به خیربازه ویم دلته راشه بې خوشه ویم دلته راشه زما خواله راشه ویم ته په سړیتوب نه پوهېږې که نه مخکې شه په کمره کې دې پوه یم خوشه لار خو پرېږده نو اختر خو دې هسې مخکې شه مخکې شه بابي ډبې راوړه مخکې شه دا د فون څه قیصه ده د فون خبرې پرېږده دلشاد د ما سره پنجه وایي زما نوم هم دولت باد دی خوله بند که تم دومره ښه سړی نه یې خبره په بله ماړه وه ښه جي ورم چې ډېر ستړی شوم کسان مې لګیا کړي دي د خان بنګله صفا کوي ویکي خان را روان دی که نه خدای دې وکړي چې د ویکي خان کلی خوښ شي ډېره موده پس په بنګله کې خوشحالي راشي هغه واخله دا راته وایه چې هغه غنمرنګ یو لاچي څه شي چې به یې خپوره زور کړي پې دې نه دي سمې د ونو سټې دي سټې د توت لختې څه شو غنمرنګ چې ده که نه هغه ملګرې کار تللی ده او لاچین ځان سره بوتلی دی منم چې د کچماچو دارو سره غنمرنګه جکه جوړه شوه وایم کومتري چې تا نن ته علاج وکړم چې دا چوپلې مرض دې روک شي سم د وږو ټانټه درنه جوړه شوه مړي علاج د ځان وکړه ورځ ته ورځ درنه ګوساړه جوړېږي بیا به دې کټ کې اړو راړو د خولې نه سمې کروټې راغورځې دا ستا د خولې داسې ګل نه جوړېږي دا در خبرې دې واورېدې دویم واده غواړي او هغه هم زر ته
شمه زما دا حل نه ګوري الله خو یو مصیبت د خلاص نه بل مصیبت نه ګوري څه ته خسته مصیبت ده ام که څه نه وه که نه اوس ته چې ته په ډیران پروت وي خوشحاله به ومه زه تا سره جنت ته نه ځمه جنت ستا غوندې کې د خلکو دپاره نه دی دا درک خبره په ټوکه ماړه وه واده بندوبست والا وکړه ویکي خان چې راشي او بیا لاړ شي نو بیا به ګورو او تا ته هم کون ترې دا د ښځو کار دی ته پوه شه کار دی پوه شه پوه شې ادرک سره یوازې زما زوی نه دی ستا هم زوی دی د جنګ نه سټ مه وباسه ستا د لاسه خو زه په اور کې ولاړ یم یو مصیبت خو نه دی مړه ما ستا د لاسه کله په اوږدو خپو خوبونه کو خان ویم که یو جاړي او بله خاندي اوس به دا ادرک د واده بندوبست کې والله کې ولا وکړم څه دې وویل سبله ورځپاڼې زما باره کې سوچونه کې زما باره کې ډېر سوچونه مه کوه زه خو ستا دپاره حلال کړی چرګ یم ویم ځان ته دې کتلي دي داسې ښکاري سم ټوغکي وهلې چرګوټې او زما واده خو نازه خان سره کېږي ویم په زړه مې هرې مه راکاږه ویم داسې د خدای اډور نه کي په کومه ورځ چې ستا د خان سره واده وي که نه نو په هغه ورځ باندې به زه ته څه وایه که نه په هغه ورځ باندې به زه د خفګانه ډوډۍ ونه خورم او که نه رښتیا که خودکشي حرام نه وی نو هغه به مې هم کړی وی جنجړیا د دې کور حالات راته څه بدل بدل ښکاري او که نه هغه ادرکې نه دی هغه هم کلي ته ډېر زر روان شو او خانان هم ټول یو ځای ګرځي او د ویکي خان هم د زړه پته نه لګي او ورځپاڼې ته هم بس د هغه خبرونه لګې نو خو حالات ورته کومه پورې پټ پاتې کېږي السلام علیکم دا واله ورځپاڼې داسې دي داسې دي د هیڅ هم نه دي د ډالۍ ده دا د نه غنم رنګ رالیږلي دي پیوي بنګړي الا بالا ډېره زیاته مهرباني ما ویل که چېرته قیمتي ډالۍ راغلې ده د ډالۍ قیمت ني او ته د څه نه خبرې جنجړیا دا ته ولې خفه شوې اوسه پورې خو ما ته ډېرې ته مینې خبرې کولې صبر وکړه دې لا سم نه دی اوس به سم شي وی مترکیه چې څو پورې ته په دې کور کې نه وې که نه نو ښه سکون او ارام و چې ټول بیا دې کور ته راغې نو بیا حالات خراب شو ښه ته به داسې کار وکړې جنجڼیا چې زه ورځم د ویکي خان کمرې ته او ته به 2 کپه چای راوړې اسې جنجړیا دا ادرک ماما په ویکي خان ډېر مهربانه نه دی ویکي خان هم د ادرک په خولې کلمه وایي ای جنجړیا زه څنګه ښکارم وګوره وایې دې بنګلو ته وګوره ویمه ډېرې اداګانې راته مه کوه کینې مونډ پشمه ښه ته داسې کار وکړه ادرک ماما د کمرې ته چای وسم او زه ځم چې نازه خان ته دا بنګړي او نوې تیلې وکړم صحیح ده خدای د ادرک بیړي چپه کې خدای خبر شه چې د ورځپاڼې په دې نازکي کې څه لیدلي دي چې موږ ایجاد کړو